نن جمعه د 1400 هجري شمسي کال د زمري میاشتې په 21مه نیټه هلمند کې بست خصوصي پوهنتون د خپل خزاني کانکور په لړ کې په بیلابیلو پوهنځیو کې له 219 تنه زده کوونکو چې له هغې جملې 199 تنه نارینه او 100 تنه ښځینه زده کوونکي وې د کانکور ازموینه واخیستل. د بست خصوصي پوهنتون رئیس ډیپلوم محمود سنگین د ازموینې پر مهال ګډون کوونکو څخه د دې لپاره چې یاد پوهنتون یې ټاکلی د مننې ترڅنګ ویل چې د دوی اداره ژمنه ده تر څو یادو زده کوونکو ته معیاري زده کړو زمینه برابره کړي او ځوانان په مختلفو رشتو کې وروزي. مشوره مې دا ده چې هغه سر تر پایه پورې وګورئ. لومړی هغه اسانه او ساده مسلې حل کړئ، یو وارې بیا وګورئ، دا وارې منځنۍ کچه مسلې حل کړئ، لنډه ده یا په بله ژبه مشکل سوالونه، محاسبه والا سوالونه، د ریاضي سوالونه یا هغه چې ستاسو ډېر سر نه په خلاصیږي هغه اخر ته پرېږدئ. پر همدې مهال د هلمند لپاره د لوړو زده کړو وزارت استازي نعمت الله متې په ټولنه کې د عصري زده کړو د اهمیت څرګندولو ترڅنګ زده کوونکو ته په خپله برخه کې د ښه مسلکي زده کړو سپارښتنه وکړه او لوړو زده کړو په دوام یې ټینګار وکړ. عصري علومو کې زموږ ستاسو دپاره تر ټولو بهترینه او یوازینۍ حل لاره همداره چې د خپلو عصري علومو د زده کړو دپاره او همداسې څنګه چې ارزښت لري د ارزښت په سترګه ورته وګورو. کوم بخش دپاره که د طب پوهنځی وي، که د کمپیوټر ساینس پوهنځی وي، که د اقتصاد پوهنځی وي، که د حقوقو پوهنځی وي، که د هر بخش کې موږ تاسې زده کړې کوو د کورنۍ همدارنګه د ملت په هغه برخه کې زموږ ستاسې څخه ډېر امیدونه لري. په کانکور ازموینه کې د بیلابیلو ولایتونو څخه زده کوونکو ګډون کړی و او دوی وایي بست پوهنتون یې ځکه ټاکلی چې زده کړې یې معیاري دي او زیاتوي چې د یاد پوهنتون په ټاکنه کې د کورنۍ له ملاتړه برخمن دي. بست پوهنتون مې ځکه انتخاب کړی چې زده کړې معیاري دي او هغه اصول چې د لوړو زده کړو وزارت د خوا څخه کوم دوی ته راغلي دي پر هغه مقرراتو باندې سم دی. تر ډېره حده پورې د کتابتون چارې، د زده کړې چارې، د تدریس چارې د استادانو د خوا څخه محصل ته ښه روزنه ورکول کېږي او محصل ښه روزل کېږي تر څو په آینده کې ټولنې کې یو ښه شخص اوسي او ټولنې ته خدمت وکړي. نو دلته په بست پوهنتون کې مې د طب پوهنځی انتخاب کړی ده او دا پوهنتون چې دی د غوره پوهنتونو څخه دی، نو په دې خاطر باندې کورنۍ په تشویق باندې موږ دې پوهنتون ته راغلي. هلمند کې داسې مهال له لسګونو زده کوونکو د کانکور ازموینه اخیستل کېږي چې لا هم ناوړه اقتصادي وضعیت پر ښوونیز بهیر منفي اغیزه شیندلې ده او ډېری زده کوونکي چې له ښوونځیو فارغېږي د اقتصادي ستونزو له امله خپلو لوړو زده کړو ته دوام نشي ورکولی. حافظ احمد، نصرت، سکون رادیو.